د ایران په دغه جنگ کې the most powerful man in the world ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن یوازې ولاړ دی په unilateral جنگ کې د اپریل پر 3 باندې بحرین او امریکا کوشش وکړي چې by military force د Strait of Hormuz خلاص کړي مګر چین روسیا او فرانسه دغه مخته ودرېده او د ویټو کړي د داګر د جنگ قیمت د امریکا د جیب راوځي امریکا 850 یوازې ټامهاک میسل استفاده ځنې کړې ده نو دی وای د انډستریال ورلد دغه اسلحه بیرته دغه ژر ته جوړولای هم نسی ایران په دا شپېږي نیټو په دا کې د امریکا سره کومک نسی کولای په دې خاطر نیټو آرټیکل 5 ته سی وګوري چې نیټو په کولډ وار کې جوړ شوی و د سوویت یونین پر خلاف او نیټو یوازې نورث امریکا او د اروپا دفاع کولای شي په ملي کې قانوني اجازه نه لري او ایران په دا ډیره شپېږي هندوستان او برازیل د امریکا د رنګ څخه خپل ځان ایسته کوي ولې چې دغه نایتروجن پکار دی او هغه د چین او د روسیې څخه اخی نو چین خپل ګلوبل ساوث الاینس ډیری پټ هم نه دی ګر دنیا په خبر دی مګر دلته امریکا جنگ شروع کړی دی الته چین هر ورځ خپل ځان لوړی د غټ پاور ځنی جوړي دی وای د دې بعد به سپر پاور خو امریکا د رانکینګ څه وخت تللی دی دا زما خبر نه ده د اکونومکس وای د دنیا وای د دنیا پاور شفت وای د دې بعد به سپر پاور نه امریکا اوس هم یو غټ پاور دی مګر د سپر پاور څه وای وتلی دی او د نور دنیا ګرځي په یو غټ پاور نه هغه به وګورئ چې د دنیا په شفت کې څه شي کیږي ولې چې چین خپل 80% انرژي د کول څخه خپل نور تیل د روسیې څخه هغه که شاته کښینی هغه روسیا په بلیون هاو پیسې جوړي امریکا خپل غټ ملټری انونټوري وخت لاس ور کړی ده نو تاسو وګورئ چې په دا کې به څوک لوړ راوځي او څوک به شاته پاتې سي مګر ته چې یو جنگ شروع کړي ته باید همیشه اگزیټ استراتیجي ولري او امریکا تر اوسه پورې دغه نه دی ویلي چې د اگزیټ استراتیجي څه شي و آیا دوی درلوده دنیا خو په دغه سترګو ورته ګوري جنگ په ډیپلوماسي کېږي په سافت پاور کېږي په استراتیجي کېږي او دغه جنگ د شروع څخه داسې نه معلومه ده چې دغه شان څه استفاده کېدل ول چې ورځ په ورځ هغه جنرالان هم دي غولا ورته ویلي او مشورې ورکوي چې دا مکوه دی وایا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او پیټ هکسټ دا نه مني هغه دوی پر خلاف کارونه کوي نو چې ګرد سره جوړ نه یاست هم به داسې کېږي نو خپل په داخل کې په امریکا کې political unrest دی نو دا شان ډیر پر یو ملک باندې پر دنیا باندې تاثیر کوي چې ګر دنیا ګوري تاسو یو د بل سره جنګیږي امریکا وای موږ سپوږمۍ ته د امریکا په تاریخ کې موږ چې په های سکول کې او میډل سکول کې دا به درشوله چې سپوږمۍ ته تاک څنګه او تاریخ چې شو څنګه اول نفر چې نیل آرمسترونګ اول په شته پر سپوږمۍ باندې کښې شو بیا چې موږ یونیورسيټي ته ولاړو او ما خپل معلومات پښکې وکړل او نور خلکو چې ویل زه به سره یو څه سره شریک کوم تاسو چې زه بیا د عکس التوام چوم دغه ویډیو شاته تاسو دغه ویني دا نفر چې پر سپوږمۍ ته اوله پښه کښېږدي دغه ځان سره فکر وکړي چې دا عکس چا واخیستی کدی اول نفر پر سپوږمۍ دا عکس چا واخیستی بیا چې دی پر دا سپوږمۍ ولاړ و در شایه سایه وه سپوږمۍ خو ګرده لکه یو دغه څراغ داسې دی سایه خو نسته او بیا شاوخوا ته وګوره ستوري چیرې دي هیڅ ستوري نسته بیا بیرغ ولاړ دی د امریکا او رپیږي هلته خو ګراویټي نسته دا په څه شي رپیږي او بیا دغه سپیس شیپ چې پر پرته وه دغه بیس چا کښې شوی دی خو اول نفر و چې هلته ولاړه نو دا ډیر شان و چې معلومات موږ خپل ځان ته وکړه بیا هغه وخت بیا روسیې ویل دی ولاړه او په هغه وخت کې فلم سته چې به دا فلم وګورئ چې ریچارډ نیکسن د امریکا ولسمشر په ټلیفون کې خبرې ورسره کولې
په لینډ لاین کې هغه وخت سلفون هم نو دا یو څه شان دي چې تاسې باید په دا کې خبر ولرئ. او بل شی د سپوږمۍ شاوخوا یو ډیر تیز حرارت دی چې تر اوسه پورې داسې وسپنه نه ده جوړه سوې چې د هغه تیر سي. دونه کلو در مخه خو دا وسپنه نه وه، دا ټکنالوژي نه وه، نو دوی سپوږمۍ ته څنګه ولاړه؟ داسې شان دي په تاریخ کې چې لیکل سوي دي چې تاسې باید خپله یې وګورئ. د افغانستان په تاریخ کې هم داسې شان لیکل سوي دي چې تاریخ بل چا لیکلی همیشه پام پر کوئ او خپل معلومات هم پشکې کوئ. ګردشان په دنیا کې رښتیا نه دي. ورسئ اوس وګورئ نیل آرمسټرانګ د مون لینډینګ، دا ګردشان چې ما تاسو ته وویله، دا پشکې وګورئ چې دا تاسو ته اوس څنګه معلومیږي چې دا پر سپوږمۍ باندې وه که په یو سټوډیو په ایریزونا کې وه. بیا تاسې ما ته په کامنټو کې ولیکئ. ډېره مننه. That Neil Armstrong in 1969. Oh, don't get me started. He's in outer space. And the president called him on a landline. Are you nuts? He called him on a landline phone. And he is in nebula. Hey. Then there's the flag, blowing in the wind, at least twice, on the atmosphereless moon. We can only guess that most of the missions were staged inside for fear of possible aerial or satellite reconnaissance from an unfriendly nation. The backpacks, designed for 1/6 gravity, must have had the cooling systems removed to